ځان دې د غاړې دی یا ځان مې نه دی د غاړې معاش مې راوتلی دی ځم بانک ته چې بانک ژر بند نشي چې ژر مې ورورسې په څو دقیقو کې به مې ورورسې شناکه لنډه کیسه هم درته کوم ورورکه جانه ځم چې غوم راپورته سه دې پر سر درد د سر د درد ګولۍ هم لرم چې دا ګولۍ چیرې کې سر به دې ورک شي درد به دې پاتې دا ستا خبرې لکه هغه پرېږده ته ونیسه یو غزل ور واچوه تر دا غزلې پورې یو کیسه را په یاد شوله دا کیسه چې م سره رسوم خو ما درته ویل یو لنډه کیسه چې کوم بالا به وروره هلته رسېدلي موږ وروره درته کوم چې بیا پښیمانه نه سې باره به نه ورورکه جانه زما ما صاحب کار نه کوي ناکه مو دماغ مصرفه سي او مصرفه سي باره به وایه چې ښه کیسه دې ونه کړله یا بېغمه اوس هغسې موټر ته راختلي در سره ناست شو کیسه دې وکړه یو وخت یو ګونګی هلک و جې ګونګی هلک داسې اواز و داسې غزلې ویلې داسې غزلې ویلې چې څه درته ووایم یو کڼه نجلۍ وه دا د ده پر غزلو مینه وه خورا ټاپه مینه وه د نجلۍ اکا په سترګو وړوندو راغلی د نجلۍ و پلار ته یې وویله چې د نجلۍ پلار په دواړو پښو شوټو پسې ور په هوا سو ویې ځغستله پر آس سپور سو موټرسایکل یې چالانده کړي پسې ور ویې ځغستله هلک یې چټن کړي خنجر یې پر راوایستې ورورکه جانه ټکان یې پر وکړه دواړه غشې په دغه هلک کې وموښتله نجلۍ مړه سوله ستا سر نه سو خلاص دا قرآن چکه کیسه ده دا اوس څنګه کیسه ده ګونګی غزله وایي کڼه اوري ړوند یې ویني ابل په دواړو پښو شوټ دی پر آس کښېنستی ښیک یې پر موټرسایکل واپسې ورخطا سو د جیبه خنجر راوایستی پر وینې وي ټکان یې پر وکړه او دوه غشي چې راووته په هلک کې وموښتل او انجلۍ مړه سوه عجب د دغه ځای دی چې په هلک کې وموښته او انجلۍ مړه سوه دا بیا ما ستاسو په جای دا پوښتنه وکړه چې آیا واقع دا امکان لري امکانات شته امکانات لري تاسو دا ژوند چې شوی دی ټوله پالتو در باندې تېر شوی پر دغه چې شی مطالعه کړې او د دوو ښو خلکو سره کښېنستلی وای او دوې ښې خبرې به چې راته کړې وای دا خو لا هېڅ کیسه نه ده اوس به دا ښایسته کیسه درته هغه لنچکه کیسه درته وکړم وروره ته ستا کیسې پرېږده وروره دا بانک بندېږي درځه ته چې دا صابندانۍ نیکي در شابکه که درځه دا صابندانۍ ده ته زما د موټر زما پر موټر چې د صابندانۍ شک کړی دی اوس یې در په هوا کړمه خو زه بیا هوښیار یم په هوا کوم یې نه دا بله کیسه واوره برای زموږ کره 10 ثانیې غوماشه راغله سهار چې تلله 15 وه ته وایه څنګه 15 مې مړه کړله زموږ سره ډغرې ووایي دا دې پر څنګه لار راوستلم توره شپه دې کړه راباندې بانک مو بند دی چې شل چکې مې ووایه بانک خو مې در باندې فان کړي هغه معنی بیا ناولاده سړي ته لاس ورکړه